بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله تعالی سلامتی، رحمت او برکت دی په موږ او تاسو ټولو باندې. زه یم عبدالله. آیا تاسو د هغه قومونو په اړوند کله فکر کړی چې پخوا اوسېدل او بیا د منځ نه تللي دي؟ آیا په دې مو کله فکر کړی چې هغوی ولې د منځ نه تللي؟ داسې کوم عملونه هغوی کول چې د هغې په وجه هغوی تباه او برباد شوي دي؟ دا ځل ما تاسو له یو ډېر په زړه پورې پروګرام د هغه قومونو په اړوند چې تباه شوي دي راوړی دی. راځئ چې دا پروګرام یو ځای سره وګورو. تباه شوي قومونه. سوره توبه 9 سوره او 1 آیت. آیا دوی ته د پخوانو خلکو حالات نه دي را رسېدلي؟ د قوم د نوح او د عاد او د سمود او د قوم د ابراهیم او د مدین او اوسیدونکي د هغه کلو چې اړول شوي وو. هغوی ته خپلو پیغمبرانو څرګنده دلیلونه راوړل، نو الله تعالی په هغوی هیڅکله زیاتی نه کولو، خو هغوی پخپله په خپل ځانونو ظلم کولو. پخوانی نسلونه. پیرمیډ په مصر کې 4600 کاله مخکې. سټون هنج په انګلستان کې 4000 کاله مخکې. انګوارډ په کمبوډیا کې 1150 میلادي کال. او میچو پیچو په پیرو کې 1500 میلادي کال. دا شیان چې تاسې اوس ګورئ د پخواني قومونه پاتې دي، ولې خپله هغه قومونه د منځ نه تللي دي. د تاریخ په اوږدو کې ډېر قومونه پیدا شوي او تر یو وخته پورې ژوند کړی او بیا د منځ نه تللي. د هغو پوهه او لیاقت په ډېره لوړه کچه وو چې کله ناکله موږ او تاسې اوس حیرانوي. د هغوی د علم سطحه په ریاضي، ستورو پیژندو، روغتیا او ودانیو چارو کې ډېر پرمختللی وو، ولې د دې سره سره د منځ نه لاړل او اوس وجود نه لري. سره له ټولې پوهې، علم او د ژوند اسانتیاوې چې هغوی درلودلې اوس وجود نه لري او د منځ نه تللي دي. ماڼېګانې تباه شوي او تشې ولاړې دي. د ټول قدرت او شتمنۍ سره چې هغوی درلودله د ځمکې د مخ نه ورک شول. اوس موږ پوهیږو چې هغوی د مختلفو تباهیو او عذابونو په وسیله د منځ نه تللي دي. په دې فلم کې به موږ او تاسې د هغوی د تباهي په وجه او څرنګوالي پوه شو. په قرآن کې هم د دې قومونو د تباهي ذکر موجود دی. دا قومونه ځکه تباه شوي دي
ځکه چې هغوی د الله تعالی حکم نه منه او د الله تعالی د آیتونو په خلاف ژوند پیل کړی و. د آرکیالوجي د علم او د نوې ټکنالوژي معلوماتونه به د ثبوت په توګه هم وړاندې کړم هغه خلکو لپاره چې په دې واقعي قصو باندې شک لري. د لوط علیه السلام خلق. سوره القمر 450 سوره 33 او 34 آیت. د لوط قوم هم پیغمبران دروغجن وګڼل، نو په هغوی باندې موږ د کاڼو نه ډک سیلۍ واچوله، خو د لوط کور مو وساتله، هغوی مو د سحر په وخت کې وساتل. د اناتولي منطقه، د موسوپتینیا ساحه، د عربستان سیمه او د افریقا وچه د نړۍ په تاریخ کې د ډیرو قومونو د زیږیدو شاهده ده. الله تعالی د تاریخ په اوږدو کې دې قومونو ته پیغمبران لیږلي دي او دې پیغمبرانو دا قومونه د الله تعالی وحدانیت ته رابللي وو. یو د دې قومونو نه د لوط علیه السلام قوم و چې د ننني اسرائیل په سرحد کې د آرام سمندر په غاړه پروت و. د قرآن له قوله لوط علیه السلام هغه قوم ته لیږل شوی و چې په هغې کې هم جنس بازي رواج وه. سوره شورا 26 سوره 116 نه تر 116 آیته پورې. څه وخت چې د دوی ورور لوط دوی ته وویل چې آیا تاسو د الله نه نه ویریږئ؟ زه ستاسو په هکله امانتګر پیغمبر یم، نو تاسو د الله نه ویریږئ او زما خبره منئ او زه له تاسو نه په دې تبلیغ څه بدله خو نه غواړم، زما بدله خو د رب العالمین په ذمه ده. آیا په ټوله دنیا کې یوازې تاسو د هلکانو سره بدفعلي کوئ او ستاسو رب چې تاسو له کومې ښځې پیدا کړي دي هغه تاسو پرېږدئ؟ تاسو خو د حد نه تیر شوي خلک یې. کله چې لوط علیه السلام هغوی ته بلنه ورکړله او ورته ویل چې دا غلط عمل پرېږدئ او د الله تعالی حکم هم ورته واورولو، نو هغو لوط علیه السلام رد کړو او د هغه پیغام هم ونه منلو او خپل دغه غلط عمل ته دوام ورکړه. نو بیا الله تعالی هغوی د دې عمل په وجه تباه او برباد کړل. راځئ چې اوس وګورو چې نور آسماني کتابونه د آرکیالوجي علم او نوی ساینس د لوط علیه السلام د قوم په اړوند څه وایي. د لوط علیه السلام د قوم قصه په نورو آسماني کتابونو کې هم موجوده ده. هغه ښار چې دا قوم پکې اوسېده د سوډم په نامه یادېده. د آرکیالوجي علم هم دا ښایي چې دا قوم د آرام سمندر په غاړه چې نن ورځ د اسرائیل او د جوردن ترمنځ سرحد دی اوسېده.
هغه آرکیالوجستانو چې په دې سیمه کې کار کولو د یوې لویې تباهي ثبوتونه یې وموندل. لکه د تباه شوي انسانانو هډوکي او د ځمکې ذرې، او دا ټول د یوې لویې زلزلې او تباهي نښې دي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې یوه ورځ مخکې د دې نه 2 فرښتې لوط علیه السلام ته راغلې او ورته ویې ویل. سوره هود 11 سوره 83 آیته پورې. فرښتو وویلې لوطه بېشک موږ ستا د رب رالیږل شوي فرښتې یو، دوی تا ته نږدې کېدلی هم نشي، نو د شپې د خپل کور خلک وباسه او په تاسې کې به هیڅوک هم مخ په شا نه ګوري، خو صرف ستا ښځه هغه به هم په دغه آفت کې اخته کیږي چې دا نور ټول پکې اخته کیږي. د دوی لپاره ټاکلی وخت سحر دی. آیا سحر نږدې نه دی؟ نو هر کله چې زموږ حکم راورسېده نو موږ هغه ځمکه لاندې باندې کړه او په هغو مو پرله پسې د کاڼو باران وورولو، په کومو چې ستا د رب له طرفه نښې لګېدلې وي، او دا ځای د دې ظالمانو نه څه لرې نه دی. د لاندې باندې کېدو کلمه شاید د یوې لویې زلزلې معنا ورکوي چې ټول ښار یې په بل مخ واړوه. د بی بی سی د یو نوي راپور له مخه چې نوم یې د ساینسپوهانو د سوډم په ښار د اورونو نتیجه وموندله. په دې راپور کې ډاکټر هیرس چې یو آرکیالوجست دی د یوې ډېرې لویې زلزلې ثبوتونه یې ښودلي دي. د هغه په قول د لوط علیه السلام قوم د آرام سمندر په غاړه استوګنو او د یو ځانګړو موادو چې په دغه سیمه کې موندل کېدل تجارت به یې کوو. د دې موادو نه د بیړیو په جوړولو او د تیږو په نښلولو کې کار اخیستل کېده. د اور بقایاوې او د مالګې شتون د ځمکې پورتني برخه کې د اور شیندونکي یا آتش فشان او د یوې قوي زلزلې ثبوتونه دي. د دې پیښې په اړوند الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې په دې قوم د اور او سکروټو باران وشو او دا د یو ډیر خطرناک اور شیندونکي نښې دي. او الله تعالی ویلی دي چې کله زموږ حکم هلته ورسېده نو ښار مو سرچپه کړو، یعنی ښار مو تباه کړو. د آرام سمندر څخه لاندې د اور یو کمربند تیر شوی دی چې د یوې قوي زلزلې په نتیجه کې دا اور بیرون ته راوتی او ځمکه په ډیر شدت سره خوځېدلې ده او امکان لري چې یوه لویه برخه د ځمکې په سمندر کې ډوبه شوې وي. په انګلستان کې د کیمبرج د پوهنتون یو شمېر استادانو د یوې تجربې سره دا پیښه په ثبوت ورسوله. هغه دا چې دوی د سوډم د ښار په څیر یو ښارګوټی په لابراتوار کې جوړ کړه او بیا یوه مصنوعي زلزله پرې وکړه او دا یې ثبوت کړه چې د زلزلې سره د سوډم د ښار یوه برخه په اوبو کې ډوبه شوې.
د آرکیالوجستانو او لابراتوارونو لاسته راوړنې دا په ثبوت رسوي چې د لوط علیه السلام قوم چې په قرآن کې هم ذکر موجود دی رښتیا د آرام سمندر په غاړه اوسېدل. هغوی ته د خپل اعمالو جزا ورکړل شوه او تباه او برباد شلول د الله تعالی لخوا. او د دې تباهي ثبوتونه نن هم موجود دي او په هماغه ډول موجود دي لکه څنګه چې الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي. پس دا یو ځل بیا ثبوت شوه چې قرآن د الله تعالی کلام دی. سوره الحجر 15مه سوره 83 نه تر 85 آیته پورې. نو د نور د راختو سره دوی یو هیبتناکه چغې ونیول. بیا موږ د دې کلي په اسانۍ برخه لاندې کړله او موږ په دوی باندې سکروټې وورولې. یقینا په دې کې د غور او فکر کوونکو لپاره نښې دي. د پومپی خاتمه. د ایټالیا د ملک یوه نښه د ویسویس غر دی، خصوصا د نیپل د ښار. دا اورشیندونکی غر د بدبختۍ د غر په نامه هم مشهور دی. دا ځکه چې هغه کلی چې د دې غره په لمنه کې آباد و د یوې لویې تباهۍ په وجه د منځ نه تللی دی او اوسیدونکي د الله تعالی په قهر باندې اخته شوي وو، ځکه چې هغوی د الله تعالی د حکم په خلاف ژوند کوه او دا ښار د پومپی په نامه یادېده. د دې تصویرونه ښکاري چې یو وخت د پومپی سرکونه څومره ښه او پرمختللي وو او دا ښار د روم د امپراتورۍ د سرمایې نښه وه. او خلک یې هم ډېر شتمن وو، ولې د دې په ځای چې د الله تعالی څخه شکر ادا کړي ناروا عملونه یې کول او دا ښار د اخلاقي فسادونو او ناکاره اعمالو مرکز وګرځېده. د پومپی ښار د دوه شیانو لپاره ډېر مشهور و. اول د هغه سټیډیوم لپاره چې د شتمن لیدونکو لپاره به جنگي مقابلې پکې کېدلې او د دې جنگي مقابلو قانون دا و چې جګړه وکړه تر مرګه، یعنی یو د دې جګړه مارانو نه باید مړ شي. او دې سټیډیوم دویم مقام درلوده د روم په امپراتورۍ کې د کارلس د سټیډیوم نه وروسته چې د روم په ښار کې و. دا سټیډیوم شاهد دی د زرونو خلکو د قتل او د عیسی علیه السلام د امتیانو د وژنې په هغه وخت کې.
او د هغه وخت د خلکو لپاره دا ډیر په زړه پورې مصروفیت و. او دویم شي لپاره چې دا ښار مشهور و هغه د غلامۍ یو ډیر بد او ظالم سیستم و. چې وروسته د روم په ټولې امپراتورۍ کې خور شو. د نافرمانه غلام لپاره صرف یوه لاره موجود وه او هغه مرګ وه او د نورو شیانو غوندې اخیستل او پلورل کېدل. او د ټول نه لوی ظلم خو دا و چې غلامان د خپل جسم په پلورلو مجبوره کېدل. لنډه دا چې شتمنۍ او دولت د پومپۍ خلک د الله تعالی د لارې نه ګوښه کړي وو. او په دې نه خبر چې د هغوی د دې عملونو په وجه په هغوی باندې څه آفت را روان دی. دا آفت او غضب دومره په قوت او چټکۍ سره راغلی دی چې یو د تشنابونو کې دا ټب د دومره وزن سره چې لري د خپل ځای نه الوتی دی او مخامخ دیوال سره لګېدلی دی. دې اور د پومپۍ ښار د ځمکې د سر نه ورک کړه. او دا ښار د 2000 کالو پورې د دې اور د بقاو لاندې ډوب و. د 20مې پیړۍ په پیل کې آرکیالوجستانو د یو ښار په لټونه پیل وکړ. هغه څه چې هغوی وموندل 2000 کاله مخکني وو او بې له دې نه چې کوم تاوان ورته وررسېدلی په لاس راغلل. دا عذاب او قهر په دومره چټکۍ سره راغلی و چې هر څه په خپل ځای باندې تیږه شوي وو. او داسې ښکاري چې په هغوی وخت ودرېدلی. یوازنی شی چې په ټولو کې یو شان و هغه د ویرې نه ډکې څېرې وې. د ځینو غاښونه همداسې سم پاتې دي. یوه کورنۍ چې د ډوډۍ خوړلو په حالت کې و هر څه ته همداسې پاتې دي. دا حیران کوونکې صحنې دي چې قهر او عذاب پکې ښکاري. په زرونو خلک د مرګ په انتظار ناست و چې نه یې څه لیدی شو او نه یې څه اورېدلی شو. د دې په اړوند الله تعالی په قرآن کې فرمایي سوره یاسین 26مه سوره 9 آیت یوازې یوه آسماني چاودنه وه او ناګهان ټول خاموش شول. سوره القمر 54مه سوره 21 آیت بېشکه موږ ولږه پر هغوی باندې یو غږ نو شوي دوی لکه وچ مات شوي ټوټې ټوټې خشاک شوي واښه.
د عاد قوم. سوره الحاقه 9 سوره 6 نه تر 8 آیته پورې. پاتې شو عاد، نو هغوی مو په یو داسې تیز باد هلاک کړل چې ډېر توند و. الله تعالی په دوی باندې دغه تیز باد 7 شپې او 8 ورځې پرله پسې والوزولو. نو ته پکې هغه خلک داسې راغورځېدلي وینې لکه د غورځېدلو خورما د تنو په شان. بیا آیا ته به دوی کې څوک باقي ویني؟ د عربستان د سیمې تاریخ د ډېر پخوانه پیل شوی دی او د ډېرو نابغه‌ګانو نومونه اوس هم پکې ژوندي دي. یو نابغه د عاد د قوم د استوګنې د ځای په اړوند داسې وایي: دا ښار په صحرا کې آباد شوی و او ډېر شتمن ښار هم و او د دې ځای خلک د دې شتمنۍ څخه پوره برخمن و. د دې ټولو نعمتونو سره هغوی یوه لویه ګناه وکړه او د همدغې ګناه په بدل کې الله تعالی دوی ته لوی عذاب ورکړه او داسې تباه شول او د ځمکې د سر نه ورک شول. ته به وایې چې هیڅکله هغوی د ځمکې په سر ژوند نه کولو. دا تباهي د شګو د طوفان په واسطه وشوله. هغه داسې چې دا ټول قوم د شګو لاندې پټ شو د الله تعالی په حکم سره. آرکیالوجستانو دا په اثبات ورسوله چې دا قصه چې په قرآن کې ذکر موجود دی واقعیت لري او په جنوبي عربستان یعنی په عمان کې واقع شوې وه. هغه قوم چې هلته ژوند کوه د عاد د قوم په نامه یادېده. یو آرکیالوجیست د نیکلس کلب په نامه دا ورک شوی ښار ومونده. هغه وخت چې کلب د جنوبي عربستان په هکله یو فلم جوړاوه، یو کتاب یې ومونده چې نوم یې عربیا فیلکس و. د دې کتاب لیکوال یو برطانوي پوهان و چې پیټروس تامس نومېده. هغې دا کتاب په 1922 میلادي کال کې لیکلی و. عربیا فیلکس هغه نوم و چې د رومیانو لخوا جنوبي عربستان ته ورکړ شوی و او د دې معنا ده نیکمرغه عربان. ځکه چې هغه خلکو چې هلته ژوند کوو تر ټولو نیکمرغه خلک وو. سوال پیدا کیږي چې ولې دوی نیکمرغه وو؟ دا ځکه چې د دې ځای خلکو یو ډول مواد چې په مذهبي مراسمو کې استعمالیدل لاسته راوړل او بیا به یې خرڅول. چې په هغه وخت کې د طلا په نرخ پلورل کېدل. دا مواد د فینکنسس په نامه یادېده. برطانوي پوهان په خپل کتاب کې لیکلي دي چې هغې د یو نیکمرغه قوم په هکله معلومات موندلی دی چې پخوا اوسېدل او اوس د منځ نه تللي دي. دې قوم د اوبار په نامه یو ښار کې ژوند کوو. دې برطانوي پوهان ته د هغې په یو سفر کې کوچي عربانو یوه لاره ښودلې وه او ورته ویلي وو چې دا لاره د اوبار ښار ته ځي. دې برطانوي پوهان ډېره هیله درلوده چې دا ښار پیدا کړي، ولې مخکې له دې نه چې خپل معلومات مکمل کړي مړ شو.
کله چې کلب دا کتاب ولوسته نو د دې ښار په لټونه یې پیل وکړ او بې له دې نه چې وخت ضایع کړي د معلوماتو په راغونډولو یې شروع وکړله. کلب د فضایي سټلایټ څخه هم خواهش وکړ چې د دې سیمې عکسونه ورته واخلي. په دې عکسونو کې چې د خلا نه اخیستل شوي وو څو لارې ښکاره کېدلې ولې دا لارې په ځمکه باندې نه ښکاره کېدې. کلب دا عکسونه د پخواني نقشو سره مقایسه کړل او نتیجه یې هماغه وه چې هغې فکر کوو هغه لارې چې په پخواني نقشو کې وې هغه په عکسونو کې هم موجود وې او کومې خواته چې دا لارې تللې داسې ښکاره کېده چې هلته کوم څه موجود دي. اوس هغه وخت را رسېدلی چې کلب باید خپل سفر پیل کړی وی. لاره ډیره اوږده وه خو ډیره په زړه پورې هم وه. د لارې په اوږدو کې د نوې تکنالوژي څخه هم استفاده وشوه. ولې داسې ځایان هم وو چې هلته د تکنالوژي څخه استفاده نه کېدله. لنډه دا چې کلب او د هغه ملګري هغه ځای ته ورسېدل چې دوی ګمان کوو چې د اوبار ښار دی. د دې ښار د موندلو نه وروسته معلومه شوه چې دا د عاد د قوم ښار دی چې په هغه وخت کې د ایران په نامه یادېده چې په قرآن کې هم ذکر موجود دی. کلب د تحقیقاتو په وخت کې د قرآن پاک نه هم ګټه واخیستله. د ایران د ښار په اړوند په قرآن کې الله تعالی فرمایلی دي چې دې ښار لوړ لوړ برجونه درلودل. د دې برجونو تعداونه د تحقیقاتو او پاکولو په وخت کې ښکاره شول. د نوې ګرافیک تکنالوژي په ذریعه دا برجونه بیرته ورغول شول. یو څېړندوی ډاکټر زارډنس د ساینس پوهانو د ډلې د معلوماتونو د راغونډولو په وخت کې وویلې د دې ښار لاسته راوړنه د ټولو نورو آرکیالوژیکي لاسته راوړلو نه توپیر لري ځکه چې د دې ښار برجونه ډېر جګ جګ او خاص دي او اوسیدونکي د عاد قوم وو. الله تعالی په قرآن کې فرمایي سوره الفجر 9 سوره 6 نه تر 8 آیته پورې آیا تا ونه لیدل چې ستا الله د عاد د قوم یعنی د ایران د قوم سره څه وکړل چې خاوندانو د لوی لوی برجونو چې نه دي پیدا شوي مثال د هغې په نورو ښارونو کې. سوره القمر 4 سوره 18 تر 20 آیته پورې عادیانو هم پیغمبران دروغجن وګڼل. نو وګوره چې زما عذاب او زما ویرول څنګه شو. بېشکه موږ په هغوی باندې یوه تنده سیلۍ راولېږله په داسې ورځ چې تل سپېره وه. خلک به یې داسې راغورځول لکه د راوتلو خورما تنې چې په ځمکه پرتې وي. د عاد قوم د خپل پیغمبرانو ملاتړ نه کوو او په خپل عیش او مزو کې بوخت وو. د همدې کبله الله تعالی هغوی تباه کړل. الله تعالی په قرآن کې فرمایي سوره احقاف 46 سوره 24 آیت بیا هر کله چې هغوی ولیدل چې یوه ورځ د هغوی د سیمې لوري ته را روانه ده نو دا یې وویل چې دا خو ورځ ده چې را باندې به ورېږي. نه بلکې دا خو هغه څیز دی د کوم لپاره چې تاسو تلوار کولو دا هغه سیایي ده چې په کوم کې چې دردناک عذاب دی.
په پورتني آیت کې الله تعالی فرمایي کله چې د عاد قوم هغه ورېځې چې هغوی ته یې عذاب راوړه ولیدلې نو غلط شول او فکر یې وکړ چې دا ورېځې د باران دي او په موږ به باران وروي او دا د هغوی د تباهي نښې وي او دا د شګو طوفانو چې د لرې څخه هغوی ته د وریځو په شان کاره کېدلې او یا کېدی شي چې الله تعالی همدغه غوښتل چې هغوی پوه نشي او دا ښار ټول د شګو لاندې شو او هیڅ ډول نښې نښانې یې پاتې نه شوې الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې دې طوفان په هغو 7 شپې او 8 ورځې دوام وکړه یعنی په ټنونو شګې په دې ښار وورېدلې او ټول خلک ژوندي د شګو لاندې ښخ شول د قوم عاد د موقعیت په اړوند الله تعالی په قرآن کې د احقاف لفظ استعمال کړی دی الله تعالی په قرآن کې فرمایي سوره احقاف 46 سوره 21 آیت او ای نبی ته دوی ته د عادیانو د ورور هود ذکر وکړه چې هغې خپل قوم چې په شګلړو سیمه کې اوسېدل د عذاب نه وویرول او د هغې نه وړاندې وروسته نور هم ډېر ویرونکي تیر شوي دي وویل چې تاسو بې د الله نه د بل هیڅ چا عبادت مه کوئ ما سره ویره ده چې په تاسو به د یوې لویې سختې ورځې عذاب راشي په عربي ژبه کې احقاف د شګو تپې ته ویل کیږي او دا خپله یوه اشاره ده چې د عاد قوم د شګو لاندې شوی دی داسې ښکار چې دا قوم په ډېر کم وخت کې د خپل آل او مال سره یو ځای د شګو لاندې شوي دي د دې پیښې نه وروسته دښته پراخه شوه او د دې قوم هیڅ ډول نښې پاتې نه شوې لنډه دا چې د آرکیالوجي علم او نوې ټکنالوژي دا په اثبات ورسوله چې د عاد قوم چې په آرام ښار کې چې لوړ لوړ برجونه یې لرل اوسېدل او څنګه چې الله تعالی په قرآن کې ویلي دي هماغسې د منځ نه تللي دي الله تعالی وایي چې د عاد قوم د دنیا په محبت او غرور کې د رښتنۍ لارې نه اوښتي وو انسانان تل همداسې ګناهونه لکه د کبر غرور عیاشي قتل رشوتخوري د نورو حق خوړل هم جنسبازي غیبت او بهتان د ځانونو عمل ګرځوي او بیا د الله تعالی له طرفه ورته عذاب ورکول کیږي دا ټول قومونه په همدې ګناهونو اخته شوي وو نو ځکه الله تعالی هغوی تباه او برباد کړل په دې فلم کې موږ او تاسو صرف یو څو نمونې ولیدې چې په قرآن کې ذکر موجود دی الله تعالی موږ او تاسو ته وایي چې د دې قومونو په حالت فکر وکړئ او عبرت ترې واخلئ او خپل ځانونه د کبیره ګناهونو نه وژغورئ سوره سجده 40 سوره 15 آیت بیا د عاد قوم چې وو نو هغوی د ځمکې په مخ برناقه غرور پیل کړو او دا ویل چې موږ نه زیات زورور لا بلا څوک کیدی شي ته ګوره کنه چې هغوی دې ته ونه کتل چې کوم الله چې دوی پیدا کړي دي هغه د دوی نه زیات زورور دی او لګیا و زموږ د آیتونو نه انکار کولو موږ دا باید هیر نه کړو چې الله تعالی هر څوک هر چیرې چې وي یو کسی او که پوره قومي په آسانۍ تباه کولی شي ټول نعمتونه او ښېګڼې د الله تعالی په لاس کې دي او دا زموږ د انسانانو دنده ده چې تل د الله تعالی شکر ادا کړو تر څو هغه موږ باندې خپل رحم وکړي الله تعالی په قرآن کې فرمایي
سوره ال عمران 3 سوره 130 او 138 آیت. بېشکه تاسو نه وړاندې ډېر واقعیات تیر شوي دي، نو تاسو د ځمکې په مخ وګرځئ او وګورئ چا چې د الله حکمونه دروغ ګڼلي د هغوی څه انجام شو. دا قرآن د ټولو خلکو لپاره یو بیان او پرهیزګارانو لپاره هدایت او نصیحت دی. موږ او تاسو ولیده چې دا قومونه د کومو اعمالو په نتیجه کې د منځ نه تللي دي. پس موږ باید کوښښ وکړو چې ځان د دې کبیره ګناهونو څخه وساتو، او که نه الله تعالی هر وخت چې وغواړي موږ تباه او برباد کولی شي. زموږ دا پروګرام همدلته پای ته رسیږي. زه به بیا د یو بل په زړه پورې پروګرام سره ستاسو مخې ته حاضر شم انشاءالله. ولې په یاد ولرئ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.